موږ په دې یوټیوب چینل تاسو ته د نور محمد تره کي د لنډو کیسو له کتاب څخه یوه کیسه مخته ږدو، چې په دې لړ کې یوه بله کیسه چې د صمد مور او پلار په نوم دی ستاسې مخته ږدو. تر پایه یې راسره واورئ. د صمد مور او پلار. صمد لکه اکثره نور کوچنیان په یوه خواره او پریشانه کورنۍ کې زوړ کړی دی. پلار یې بزګري کوله او سره له دې چې په لاس او پښو کې د چاودنو چړاخونه وو او په کال کې 10 میاشتې کاملا مصروف و. بیا هم د خپلې معاینې او یو دوه کمکیانو ته سپوره ډوډۍ نشوه ورکولی. تل به پوروړی و او همیشه به د سودخورو ډله د ده د خونې له مخه چې انګړ یې هم نه درلود ناسته وه. د صمد مور هم کراره ناسته نه وه او په کار او زحمت ایستلو کې تر خپل میړه هېڅ وروسته نه پاتې کېده. مثلاً د لو په موسم کې به یې وږي ټولول او د غنم دانه به یې لکه د هوا مرغۍ غوندې اخیستله. د صمد مور مجبوره وه چې د لو په موسم کې خپل پتي پورې هلک صمد هم وډو ته له ځان سره یوسي، ځکه چې ده ته باید هر 2-3 ساعته وروسته تی ورکړي. ځمکه او اسمان به له ګرمۍ نه ایشېدل او د تودوخې تاخون به هر زیرو خورا متاثره کاوه. په همدې تاخون او په همدې تودوخې کې به د صمد مور لګیا وه وږي به یې ټولول. د دې پښې طبعاً لوڅې وې او د دې لپاره چې خپلې پښې د وډ له ازغیو څخه تر یوه حده وژغوري، نو یو څه واښه او یا ناړې به یې پر پښو وپیچلې او بیا به یې په خورا حرارت او تاوده زړه په وږو ټولولو پیل وکړ. صمد ته به یې یوه وچه واله کې د ناړیو یو کوچنۍ ځاله جوړه کړې وه او په هغه کې به یې بېداوه. په دغه ځاله کې بس د صمد له څنګه د اوبو کوچنۍ کوزه هم پرته وه. کوم وخت چې صمد وژاړي او یا یې مور د عادت سره سم د پام کولو لپاره د ده ځالې ته ورنږدې شي او دی ویښ پیدا کړي، نو ده ته تی ورکوي. خو له بده مرغه ګرمي دومره ډېره وي چې د ده مور مخ په ډېر سوروالي کې تور اوښتی وي او نه یوازې د بدن ټوله وینه یې پر جوش راغلې وي، بلکې د دې بوی هم ایښي. د مور په تیو کې یې شیدې داسې تودې وي لکه د ایشېدلو اوبو غوندې. شاوخوا هېڅ ونه هم نشته چې د صمد مور یوه ګړۍ ترې لاندې کښېني او خپلې شیدې د صمد لپاره یخې کړي. بله چاره نشته، د کوزې څخه یو څه اوبه پر خپلو تیو اچوي او دا عمل تر هغې بیا تکراروي تر څو چې شیدې له خپله جوشه کښېني او هغه بیا صمد ته ورکړي. ځکه چې شیدې هم تودې وي او د صمد ځاله هم دومره سړه نه وي، نو څرنګه چې تی وروي هغه یوه ګړۍ وروسته بېرته کی کړي او په دې توګه د خپلې مورکۍ پر زړه داغ ولګوي. د صمد پلار هم کله کله اتفاقاً راشي او د خپلې معاینې او کوچنۍ دې ماجرا ته وګوري او ځینې وختونه یې د دې منظرې په لیدو زړه له واکه ووځي او د اوښکو سیلې له سترګو څخه را روان شي، خو دستي مخ واړوي او کوشش کوي چې معاینه یې دا وضعیت ونه ویني. که معاینه کومه خبره ورسره وکړي دی د هغې ځواب نه ورکوي، ځکه چې ستونی یې له ډېر خفګانه نیول شوی وي او پوهېږي چې که یې مازې خوله سره بېرته کړه کریژه به یې تر اسمانه وخیژي. فقط یو شی دی قانع کوي او له کریژو څخه یې منع کوي، هغه دا دی چې دی له ځان سره وایي چې زه یوازې نه یم. په دې وډ کې یوازې زما معاینه او کوچنی زوی دا وضعیت نه لري، بلکې دا وډ او نور شاوخوا وډونه له دې ډول میندو او ماشومانو نه ډک دي او د ټولو همدغسې حال دی. کله کله یې دا متل چې د جهان غم نه غم دی رویات خورا ور په ځای کړي او یو ډول سرور او اطمینان
په ځان کې احساس کوي، خو البته دا د سرور حال ډیر دوام نه کوي او ژر بیرته د خپلې معاینې او زوی وضعیت ته وګوري او بیا د تاثیر پیټی پرې واوړي. کله کله به دې سختیو او خواریو دومره په عذاب کړ چې معاینې ته به یې ویل زه او ته د دې کوچنیانو په راوړلو او بیا لویولو کې یوه لویه ګناه کوو، ځکه چې که ما او تا غوندې خلک هر څومره ډیریږي هغومره د نورو خلکو د تکلیف او عذاب موجب ګرځي او هم به خپله په دې ژوندانه کې ډیر لالهانده او سرګردانه وي. دا کلمې به یې په داسې توګه ادا کولې چې ګواکې د ده ښځه باید ده ته نوکی ډاډ ورکړي او د ده د غمونو او چورتونو بار سپک کړي. معاینې به یې ورته وویل په دې زه هم نه پوهېږم چې سره له دې چې 10 میاشتې کار کوو او خواري کاږو خو بیا هم د 6 میاشتو سوری نشو برابرولی او هېڅکله زه او ته په نس نه یو ماړه شوي او پر خپله ډوډۍ مو ارژی نه دی راختلی، مګر سره له دې ټولو بیا هم باید شکر وکاږو او په خپل وضعیت او ژوند قانع واوسو او ووایو چې خدای مو دې له بدترو څخه وژغوري. داسې حال دې نه راځي چې دا اوسنی حال مو په هیر شي. قوي امید دی چې دا کوچنیان به رالوی شي او دوی به وکړای شي چې خپل غمونه او د خواریو اسبابونه له منځه ورک کړي او د ځان لپاره به نوې دنیا جوړه کړي او هم به موږ ته په خپل اخري عمر کې د یوه مستریح او نسبتا آرام ژوند موجب شي. میړه به یې تندی تریو کړ او ورته به یې ویل تر دې به نو لوی غم کوم وي او له دې نه بدتر حال به څرنګه وي. ته لیونی شوی یې معاینې زه خو د دې وضعیت تحمل نه لرم، په هره توګه چې کیږي سږ به له دې د یار څخه کډه کوو او یو بل ځای ته به ځو چې هلته لږ څه آرام او په نس ماړه شو. د دوی ټول عایدات سره له وږو ټولولو 30 منه غنم شول چې په هغه کې 3 منه د ملا زکات، 2 منه د ملک ملکي او 3 منه هم په نورو متفرقو وسپونو کې ځینې ولاړل. پاته 22 منه غنم یې په ځمکه کښې شخ کړل چې د سودخورو له نظره یې پټ وساتي، خو یوه بل سودخور چې نفوذ یې درلود عرض پرې وکړ او ځکه چې اصولي سند یې درلود نو بندي یې کړ. کوم وخت چې یې بندیخانې ته بیوه د سمټ مور ورته وویل دغه ده تر بد بدتري